د بریا ټلویزیون درنو لیدونکو ځانګړې مرکې ته ښه راغلاست. زه الفت سرور یم. یو میاشت وړاندې افغانستان د یو بل بدلون شاهد و. اسلامي امارت ته د ټول هیواد واګې په لاس کې ورغلې. خلکو سره څو جهاته ویرې موجودې وي. چا د سرونو له خوندي کولو د هیواد پرېښودلو ته زړه ښه کاوه او چا سره هم د ګېډې غم. د طب خلاف نوي نظام عمومي عفو اعلان کړه. په ټول هیواد نسبي امن حاکم شو. غلاوې، چور، غصب، رشوت او نورې هغه کړنې چې ولس ترې تنګ و او پر وړاندې به یې هر وخت غږونه پورته کول یا له منځه ولاړه او یا یې د مخنیوي لپاره عملا مټې بډ وهل شوې. د افغانانو د وژنې ګراف بیخي کم شو. د نړیوالو مشروطې مرستې بلا قید و شرط شوې. د قدرت ذخیرې شنډې شوې. د خبرو او عمل ترمنځ توپیر هم محسوس شو. ډیر کم چارواکي په خپل هیواد کې پاتې شو او یا یې د تیښتې کوښښ ناکام شو. خو د خلکو ځان ساتنې سوچ په ډوډۍ پیدا کولو شو. کابینه اعلان شوه خو اقتصادي ستونزې لا هم په خپل ځای پرتې دي. د تیر نظام ډیری کارکوونکي لا هم خپلو دندو ته نه دي حاضر شوي. البته د اسلامي امارت له لوري ورته ویل شوي چې باید دندو ته راشي، خو معاشونه په ډیرو ځایونو کې لا هم پاتې دي. بانکونه په نسبي ډول مشروط فعال دي. لا هم ډیری خلک بیکاره دي. دا چې اسلامي امارت د افغانانو د راتلونکي په اړه کوم اقدامات کړي او کوم پلانونه لري، نننۍ خپرونه کې را سره د اسلامي امارت ویاند او د اطلاعات و فرهنګ وزارت اوسنی مرستیال ښاغلی ذبیح الله مجاهد میلمه دی. له ده سره به لږ د په ژوند او ډیر د اسلامي امارت په کړنو او را روانو پلانونو خبرې اترې ولرو. ښاغلی مجاهد صاحب، لومړی مو نوی بدلون د اشغال پای او د اسلامي نظام حاکمیت مبارک شه او بیا ستړي مه شئ. سلامت اوسئ. زه هم تاسې او ستاسې د تلویزیون درنو اورېدونکو او لیدونکو ته د زړه له کومه خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او مننه کوم چې راغلی زموږ سره مصاحبې ته مو زمینه مساعده کړه او زموږ څخه اورئ. خلک لیواله دي مجاهد صاحب چې د 20 کلونو بلد غږ او له یوې میاشتې لیدونکي سړي په اړه یا څیرې په اړه باندې لږ ډېر وپوهېږي چې دی د کوم ولایت دی، زده کړې څومره دي، ولې داسې یو بیان شو چې معاش یې هم نه درلود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ستاسو نه. په نوبت به انشاءالله پوښتنو ته مشخص ځوابونه درکو. بلې زه خو د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم، پکتیا ولایت مرکز، خو ځان د ټول ولس او د ټول هیواد بولم، ځکه ممکن په هر ولایت کې او هر سیمه کې د خلکو سره بلدتیا او شناخت او آشنایي ولرم او اراده مې د زړه دا ده چې زه ځان منحصر تر یوې ټولنې پورې سیمه پورې نه بولم. د ټول هیواد درد را سره ده. داسې بعد له ډېرو کلونو نه زه وتوانېدم چې اوس راڅرګند شم. د خلکو د حق اوس زه مخکې لیدلی وی، خو د امنیتي مشکلاتو ستونزې د دې باعث وې حائل وي زموږ د خلکو ترمنځ. نو اوس هم ښه فرصت ته نیکه مرغه چې تاسو سره یو خلک هم ویني او د خلکو سره مخامخ کیږو. نو زما زده کړې خو اول عصري زده کړې مې کړي دي تر یو بریده پورې. بیا ما دیني زده کړې کړي دي ټولې. فارغ شوی یم له دیني زده کړو نه. بیا مې په د ماسترۍ په حد کې تخصص په فقه کې کړی ده. او مجاهد صاحب څو کلن وایي چې دغه ډګر ته راغلی مبارزه مشروع؟ بلې یو داسې د اسلامي امارت سره زه ملګری شوی یم، هغه له ابتدا نه و. کله چې اسلامي امارت پیل وسو او پخوا کې طالبانو اسلامي تحریک پیل سو، زه د اسلامي امارت سره ملګری شوی یم. هغه وخت زما عمر 14 کاله و. بیا نو په دې جریان کې زه کله کله ډېر وخت په درسو کې وم، کله کله به په جبهو کې وم. نو هغه دور کې تېر سو. وروسته له دې چې بیا امریکایانو یرغل وکړ په 2001 کې، دلته هم زما تعلیمي بهیر یو 4 کاله لا پاتې و. خو له دې سره سره چې ما په 9 میاشتو کې درسي پروسه په مخ به وه. په رخصتۍ وخت کې بیا جهادي کارونه کول، هغه وخت کې څوم شی کېدلی سو څه لازم او ممکن و. نو په د امارت سره ملګری شوی یم تر دا ننه پورې ورسره. مجاهد صاحب یو څه چې ډېرې په اړه فکر لري، څوک وایي چې مجاهد صاحب به چېرته لرې پرته سیمه کې او وروستیو کې رسنیو داسې خبرونه خپاره کړه چې مجاهد صاحب کابل کې و. خو دا تېرو 20 کلونو کې مو ژوند چېرته؟ زه په ډېرو ځایو کې وم. په 20 کلونو کې تاسې په خپله پوهېږئ چې دغه دی هغه وخت ویندویي له ډېرو جدي خطر سره مخ وه. ځکه ما په ابتدا کې چې کله کار شروع کړ، زموږ نه مخکې ویندویان محترم حامد آغا صاحب چې اوس هم ژوندی ده او سته ده،
هغه په ډېرو سختو شرایطو کې ویندویي وکړه. په یو واحد کې بیا محترم مفتي لطف الله حکیمي صاحب ویندویي وکړه. هغه بیا ونیول سو د پاکستان په هیواد کې، بیا کابل ته راغی او وسپارل سو، بیا خلاص سو. له هغه نه وروسته بیا دوه ویندویان زموږ نور قاري صاحب محمد یوسف احمدي او ډاکټر صاحب حنیف شهید، هغه ویندویانو، هغوی په نظامي برخه کې ویندویي کوله. نو بیا چې کله ډاکټر صاحب حنیف ونیول سو، هغه په جلال آباد کې ونیول سو. له هغه نه وروسته بیا زه وګمارل سوم دې پوسټ ته. نو بیا موږ سره هم ډېر ستونزې ډېرې وې، امنیتي حالت ډېر خراب و. نو موږ کوشش کوو چې خپل کار داسې ځای نه ترسره کړو چې نسبي امن وي، یعنې ټلیفون استعمال کړی سو. اول موږ د سوریا ټلیفون استفاده کړو، هم ډېر خطرناک و. وروسته ما کوشش کوو چې د ساحه کې واوسېږم چې روشن بي سیم کار وکړي. نو ډېر وخت زه په داسې ولایتو کې اوسېدم چې هلته تګ راتګ اسانه وي، ولایت نه بل ته، بل نه بل ته. او دا هم ډېره بعیده نه ده چې وخت ما کابل نه هم په فعالیت کړی، خو د یو لنډې مودې دپاره او په ګشت حالت کې هم په ګرځېدا په حالت کې او مختلفې سیمې کې. څومره ستونزمن او هغه کار چې شاوخوا 100 ویاندانو کاوه، تاسو او قاري صاحب یوسف احمدي په 2 تنو کاوه، زړه تنګون، سردردي او نورې ستونزې خو به نه وي؟ بلې، و زموږ د ویندویي تشکیل ډېر کم و. فقط زه هم 2 همکاران مې راسره درلودل او یو هم د خبر سنټر مرکز ملګری هم درلود چې هغلته خبرونه راټولېدل. بیا ما ته احمدي صاحب ته تلل. فقط 5 نفر ټول کار کوو د ویندویانو په شکل باندې. زه او احمدي صاحب فعال وو. بیا ولایتونه تقسیم سوي وو، 12 ولایتونه احمدي صاحب پورې تعلق نه و، جنوب غربي ولایتونه، مشرقي ولایتونه، شمالي ولایتونه، مرکزي ولایتونه زما پورې تعلق. 22 ولایتونو کې ما فعالیت کوم. ستونزمنه نه وه سرخوږی، تنګون؟ نه، ستړی سوی خو هېڅ نه یم پکې، ځکه ستړی نه یم چې هره ورځ به زه له خوبه پاڅېدم یو نوې انرژي سره پاڅېدم، ځکه د جهاد جذبه هر مجاهد ته معلومیږي. مجاهدین یې درک کولی چې په سنګر کې وخت تېر کړی، د جهاد تکلیف، د جهاد زحمت، هغه یو لذت لري، یو خوند لري. نه خوند م اخلي. هر سهار چې زه یعنې په ډېرو سختو شرایطو کې، په ډېرو ستړیا کې هم د ټلیفون سره او د هغه سره مې کار شروع کړ. 7 بجې ما معمولا ټلیفون آن کول. نو زه د نوې انرژي سره، یعنې هېڅ مې دا نه محسوس کوله چې په تېر ورځ ستړی سوی وم، لکه نوی مې کار شروع کړی، زموږ شوق کار کوو. او بل دا اوس د هغه وخت ایجاب هم دغه و، ځکه چې ډېر سخت شرایطو د اسلامي امارت د لاسته راوړنو، د مجاهدینو د لاسته راوړنو غږ نه اورېدل کېده. په ډېره سختۍ موږ کوشش کوو چې دا ورسوو تر نړۍ پورې. نو ټول هغه امکانات هم استعمالول چې راته معلومېدل او په واک کې. یو څه چې ډېر کله انسان ورپسې خفه کېږي، مور و پلار وي، کورنۍ نور غړي وي، دوی سره مو لیدنې کېدلې، ځکه خطرناکه وایي چې سیم کارتونه هم د تاسو تعقیبېدل او نور. بلې، نو دغه دپاره موږ یو میکانیزم درلود، د لیدنو کتنو هم امکان و. او کله کله او کله به داسې و چې سفرونه هم پکې راتلل، لرېوالی هم پکې راته. خو د جهاد دغه پروسه ټول د هر مجاهد دپاره داسې وه، تنها زموږ ستونزه نه وه. هر مجاهد کله په سنګر کې، کله په حضر کې، کله کور ته رسیدګي، کله نه. دا هغه جهادي پړاو یو لازمه ده چې موږ باید ځان باندې ومنو او عادي مو اخر کې راته. یو څه چې تاسې ویل ستړیا نه مو خوند اخیسته، ټولو نه هغه خوندوره یا په عادي اصطلاح ستړی کوونکې ورځ، خو تاسې ویل چې خوند مو اخیسته، هغه ورځ چې تاسو ډېر خوند ترې اخیستی یا ډېر ستړي شوي یاستئ، هغه کومه ورځ وه؟ بلې و، ډېرې ستړې ورځې ډېرې وې، خو کله به چې دغه زموږ ستړیا توأم له خطر سره وه، چې مشکلات به مو، خطر به مو او ستړیا به مو، کار به ایجاب کوو چې باید ټلیفون دې آن وي، کار وکړي، او خطرات به هم ډېر. په دغه وخت کې ما یو خاص لذت محسوساوه، ډېر خوند هم دغه وخت داسې. او بیا دا شی هم زه ووایم چې موږ دا تمه نه درلوده چې موږ به یو وخت د دې جریان ژوندي ووځو. هر ساعت کې کله کله چې موږ راپورونه ورکول یا حتی مصاحبې ما درلودې، مرکې هم درلودې. په دغه منځ د مرکې کې هم لکه موږ تاسې ناستو، موږ د دې انتظار کوو چې اوس به یو ګزار کېږي په ما باندې لویجن، ځکه پوهېدو چې ټول وسایل هم تر کشف و تر څار لاندې دي. خو بیا د الله تعالی ساتنه وسې ونه سو، که نه موږ د ځان نه و فرض کړی چې وځو به له دې جریان. خو هغه وخت چې خطر موږ احساس کوو له ستړیا سره ګډه، دغه ډېر د خوند وخت و چې یو شي ته موږ منتظر وو چې یو څه پېښېږي. څه وخت ډېر خوشحالېدئ؟ نو دغه وخت دغسې نه چې د خطر به د ستړیا سره ګډ و، یعنې د خطر په وخت کې
یو لذت معنوي لذت سړي ته پیدا کېده اگر که روحان خو سړی نه وي خوشحاله په حالت کې ولې زړه کې به یو شی راته د یو شي انتظار وي لکه د شهادت تمه به کېده داسې لذت په سړي ته محسوس کېده او بل په عموم کې کله چې زه په کار کې ډېر ستړی شوی یم یا د تګ له لحاظه یا د مشکلاتو له لحاظه هغه وخت په لذت ډېر و خوند به یې ډېر یو څه چې ممکن ناهیلي شوي هم اوسېدلي یاستئ په دا تېرو 20 کلونو کې دوه قسمه کیسې وشوې چې لومړی بهرنیانو سره جګړه وه بیا داخلیانو سره جګړه شوه په دغه حالات کې به چې کله پیښه کېدله من حیث خبریال به چې موږ کله له دې اړخ نه کلیپ اخیسته هغوی به یو ډول معلومات خپروه په روغتونونو کې به بل قسم کیسه کېدله بیا به عامو خلکو بل څه ویل تاسو ته به چې زنګ ووهه بیا به له تاسو پوښتنه کېدله بیا به ستاسو بل رقم ته ځواب و څه فکر کوئ چې دا غیر هماهنګي د څه کیسې نه پېښېدله نو ما که د خپل کاري تجربې ته چې ګورم احمدي صاحب هم موږ معیارونه درلودل موږ خبر ډېر دقیق کوو بیا هم نشراوو څو چې ډېر دقت به نه وو کې سوی نه نشرېده په استثنا باندې کم خبرونه که داسې سوي چې د واقعیت سره تطبیق نه وي درلودلی هغه به هغه تخنیکي په اول لاس کې معلوماتو کې ستونزه وه چې موږ ته به غلط معلومات راورسېدل دا به وه په اکثرو ځایو کې موږ متیقن وو چې زموږ معلومات به دقیق وو او د دې لپاره شواهد هم لرو وروسته کله چې امریکایان ووتل د خپلو مجموعي طرفاتو محاسبه یې وړاندې کړه هغه نه تاسې معلوموي چې زموږ راپورونه دقیق ورکړي وو او له دې نه هم چې دومره غټ قوت مات سو که تلفات یې نه درلودی زیان یې نه وی متحمل کړی نو دا د ماتې هم منځته نه راتله او اکثر وخت داسې هم کېدل چې زموږ خبره د عامو خلکو د صحنې خبره به یوه وه دښمن به بیا بله ادعا کوله دې نه هم دا ثابت دی چې موږ معلومات ډېر دقیق او ډېر کوشش هم کوو چې یقیني معلومات نقل کړو بالکل راځو لږ ستاسو له ژونده وځو خو مبارزه کې مو پاتې کیږو دا د نوي نظام له راتګه یوه میاشت تېره شوه له امنیته ولس ډاډمن دی د پراختیا زمینه هم برابره ده کولی شي چې پراختیایي پروژې هم پلي شي اسلامي امارت تر اوسه په کومو برخو کې ښې لاسته راوړنې لرلې دي په دغه یوه میاشت کې ګرچې نظامي حالات هم دی خو څومره لاسته راوړنې لرئ لاسته راوړنې به انشاءالله د اسلامي امارت دوه او درې زه مشخص یاد کړم اول غټه لاسته راوړنه د امنیت تامین ده او د جګړې پای ځکه موږ تاسو په 40 کالونو کې کمې داسې ورځې لیدلې چې په ورځ په افغانستان کې جنګ بالکل نه وي سهار تر بېګا د جنګ هېڅ نه سوی موږ تاسې عمر خو دا ما په عمر کې نه یادېږي داسې ورځ راغلې وي په یو نقطه د هېواد کې به جنګ و که لږ و که ډېر و جنګ و اوس اول زمینه دې ته مساعد چې جنګ ختم شو دا ډېر لوی ارمان دی د خلکو تاسې به لیدل له عامو وګړو د سپین ږیري د ماشوم د زنان د نارینه د ټولو غوښتنه دا وه چې جنګ ختم د دې لپاره اوس امارت یوه زمینه مساعد چې په ټول هېواد کې جنګ ختم شو دا ډېر لویه لاسته راوړنه ده موږ باید قدر وکړو د دې لپاره تلاش وکړو چې بیا جنګ تکرار نه شي بیا چې د فتنې غږ پورته نه شي یوه موضوع دوم څه چې اسلامي امارت وتوانېد هغه منځته راوړي د کابینې اعلان او د حکومت تشکیل او دا مې ځکه مهمه وه چې تلاش کېده دې ته چې نظام منځته راسي هغه ځواب ووایي خلکو ته نو د پخپله جوړول د نظام او تشکیل نظام به اعلان او په هغه کې بېله داسې سر و صدا پورته سي او لکه مخکې نظامونو کې تاسې په دغسې مرحلو کې د سیاسي کشمکشونو شاهدان وئ میاشتې به پروسه غځېده او جنجالي کېده حتی بهرنیان به بیا راتلل فیصلې به یې کول موږ په الحمدلله په یو کابینه باندې چې کوم اعلان وسو توافق راغی د ټولو او هغه بیا اوس کار ته په مخ کې دا لاسته راوړنې دي زموږ او نور هم امید کوو چې په اقتصادي برخه کې یا په ودانیزو برخو کې په پروژو باندې هر ارګان به اوس فکر دا کوي چې کار له کوم ځای شروع کړي لیواله دې ته ډېر چې کار زر وکړو ډېر وکړو خو داسې شرایط او ظروف هم څومره دي اوس به کتل کېږي چې انشاءالله په دې برخه کې مؤثر ګامونه واخلو انشاءالله یعنې ډاډه خو یاستئ چې اقتصادي پروژې به تر تېره لا ښې وي ځکه امنیت دی ولس ډاډه دی پروژو دپاره دوه شیان ډېر مهم وو د امنیت تامین چې خلکو چې سرمایه گذاري کوي تجار کار کوي یا بهرنۍ سرمایه راځي هېواد ته پانګونه کېږي د هغو دپاره امنیت اساسي شرط ده ځکه ګڼې پروژې موږ غټې درلودې دا څومره کاله منتظر وې چې نه سوی کولی نو امنیت ته منتظر بل شي ته نه منتظر پیسې وې دونار وو مثلا کاري انرژي وه شرکت وو کار دپاره زمینه مساعد مواد وو کار نه سوی کېدلی د امنیت مسله وه امنیت تامین ده کار ته زمینه مساعد ده یو دوم هغه مصارف چې جنګ کې کېدل هغه مصارف چې په جبهو باندې کېدل له دواړو اړخونو څخه کېدل هغه هم اوس یو سوي دي اوس به په عمران باندې لګي په آبادي باندې
خو دا لږ حوصله غواړي چې هېوادوالو موږ تاسې ټول حوصله وکړو چې دغه هر څه بېرته نارمال سي او هغه خپل مسیر ته وغورځي انشاءالله د پروژو د تطبیق شاهدان به یو انشاءالله. یوه لنډه دمه کوو مجاهد صاحب، ستاسو په اجازه بیرته راګرځو خپرونې ته. اوس هم یوه لنډه دمه. بیرته هم ستړي مه شئ. درنو لیدونکو، ښاغلی مجاهد صاحب زموږ سره دی، له ده سره به خبرې اترې هم غځوو. هغه څه چې تاسو تر اوسه واورېده یوازې د مجاهد صاحب په ژوند او د امنیت په تړاو باندې پوښتنې وې. مجاهد صاحب بیرته هم ښه راغلاست. ولس خپل مشر ته منتظر دی. مولوي صاحب محترم هیبت الله اخوند د راتګ په اړه خبر شته؟ کله به راځي؟ ولس به یې کله ویني؟ هو انشاءالله په دې مورد خو دومره ویلی سو چې دغه تصمیم انشاءالله چې کله تصمیم ونیسي کولی سي ښکاره سي. هغه اوس هم په کندهار ولایت کې ده، فعال ده او رهبري په لاس کې لري. د هېواد زعامت ورسره ده، د کابینې تشکیل یې وکړ، روزمره شکل باندې صیغه ته څه حکمونه ورځي هغه فرمان کوي او بیرته تطبیق کیږي. نو انشاءالله چې امید شته چې هغه ښکاره هم سي، ولس سره مخ هم سي په ډېرو مواردو کې. ډېر ښه. او د نظام د ډول په اړه که ووایي مجاهد صاحب چې همداسې به وي که څه بدلون به هم راځي پکې؟ نظام وروسته له دې چې لږ جوړ سي او په پښو ودرېږي او د اوایل یې تېر سي، کېدای شي بیا ښه ترمیمات کې راسي. نظام خو د اوس سرپرسته تاسې پوهېږئ په باندې د دې معنی همدا ده چې د ترمیم او د لا اصلاح لا تقویې او لا ښه کېدو دپاره باید هڅې وسي انشاءالله. ډېر ښه. او له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې هماغه څه دي چې د هیواد د پراختیا او پرمختیا لپاره مهمې دي؟ ګاونډیو سره او هغو هیوادونو سره چې اغیز لري په افغانستان باندې په یو نه یو شکل، هغوی سره به مو اړیکې څنګه وي؟ باید دا ووایو چې ګاونډي هیوادونه، د سیمې هیوادونه او اسلامي هیوادونه او نوره نړۍ د افغانستان دپاره نن سبا ډېر مهم دي. اړیکې ورسره ډېرې مهمې دي. اسلامي امارت د څو اصولو په مبنا باندې اړیکې ساتل غواړي له نړۍ سره. اول دا ده چې د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې هغه ملي ګټې چې واقعا ملي ګټې دي او موږ یې مراعات کوو. دوم دا ده چې استقلال او خپلواکي، هغه که سیاسي خپلواکي وي که اجتماعي خپلواکي زموږ ده چې دې ته صدمه پکې وارده نه سي. او نور افغانان د خپل خاصیت له مخې نه هم ټول نړۍ سره دوستي کول غواړي، خصوصا د همسایګانو سره هم ښې اړیکې ساتل غواړي. دا زموږ هم په ګټه دي، د همسایه هیوادونو هم په ګټه دي، ځکه موږ اوس دا درک کوو چې همسایه هیوادونه هم د رشد په حال کې دي، د بیا رغونې په حال کې دي، د خپل اقتصاد د تقویې په حال کې دي. افغانستان هم په ورته حالت کې ده. دغه اقتصادي وده په سیمه کې رامنځته کېدل، داسې موږ هم آباد شو، مثلا په څنګ کې تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران او پاکستان او چین دا هم آباد وي، اقتصادي ښه وي او راکړه ورکړه ولرو. دا دې ته اړتیا لري چې اول سالمې اړیکې باید په منځ کې ولرو. هغه سالمې اړیکې باید مداخله نه وي د یو بل په امورو کې، او داسې د هغه پولو په مورد باندې احتیاط موجود وي، یو بل سره درناوی موجود وي، او د منل سوو اصولو په له مخې متقابل درناوی موجود وي. د تجارانو د نقل او حمل لپاره سهولتونه وي، د هیوادوالو د تګ راتګ لپاره د هیوادونو ته د تګ اسانتیاوې وي. دغسې ځینې ناروغان درلود چې همسایه هیوادونو ته د علاج لپاره ځي، د هغو سره سهولتونه وي. دغسې موږ له هغو سره داسې تعامل ولرو که داسې یو دوستانه فضا د هیوادونو ترمنځ، خصوصا د موږ د ګاونډیانو ترمنځ وي، دا هم دوی ته ډېره ګټه کوي، هم افغانستان ته ډېره ګټه کوي. تاسو پوهېږئ افغانستان نور د جنګ او د مداخلو تحمل نه لري او نه باید څوک نور زړه ښه کړي دې ته دلته مداخلې ولري. او افغانستان هم د دې جوګه نه ده او نه دا نیت لري چې خدا نخواسته د بل چا په امور کې مداخله وکړي. نه به مداخله کوو د یو په بل امورو کې، او نه به هم خپل کومک او مرسته سپموو. دا هغه فضا رامنځته کولی شي چې موږ د همسایګانو ترمنځ کې اړیکې به هم دوام کوي، هم به تقویه کېږي، هم به په سیمه کې امنیت ثابت پاتې کېږي، هم به پرمختګ او رفاه راځي ورسره. ډېر ښه. معاصر تاریخ کې له ډېرو کلونو راهیسې یو څه چې لام زموږ ټولو حکومتونو نه دي مراعات کړي هغه نړیوال تعادل دی. ځکه هر هیواد خپلې ګټې لري په افغانستان کې، او هغه د ګټو یا د هغوی ترمنځ تعادل ساتل هم مشکله خبره ده. مثلا سعودي عربستان له ایران سره یو قسم کشمکش لري، چین او روسیې له هندوستان سره لري، یا پاکستان او هندوستان، یا د روس او د امریکا ترمنځ کشمکشونه. فکر کوئ د دوی ترمنځ به تعادل وساتلی شي؟ دا تعادل د سخت اسانه نه ده، ظرافت ډېر غواړي، هوښیاري او بیداري ډېره غواړي. خو اسلامي امارت انشاءالله داسې اصول لري چې دغه د خپلواکۍ ساتل دا له ځان سره ډېر مسایل په خپله حل کوي. خدای نخواسته که موږ خپلواکه نه سو، د یو هېواد تر تاثیر لاندې راسو، دا بیلانس یو لوری کوي.
دغه زموږ د کاروان بار کږوي او بیا ناکامي کوشش دا وي چې خپلواکي وساتل سي، خپل ارادیت او خپله فیصله وساتل سي. د افغانانو سره ښایم ده او د دې دپاره ډېره لویه مبارزه سوې ده. دا ډېر لوی ارزښت ده. که موږ دغه جې باندې ټینګ یو او محکم پاتې سو، فشارونو ته ټیټ نه سو، بیا تعادل هم ساتلی سو. ځکه موږ نه غواړو چې چا ترمنځ تنش وي، او که تنش وي هم نه غواړو دا تنش په افغانستان کې وي. مثلا ایران ګاونډی هیواد ده، سعودي عربستان موږ ته مهم هیواد ده. د هغو ترمنځ کشمکش ته موږ په افغانستان کې زمینه نه مساعدوو. دا مداخله بولي په خپل امور کې، دې ته اجازه نه ورکوو. دغسې هندوستان یو هیواد ده، د سیمې مهم هیواد ده، اړیکې ورسره غواړو. پاکستان هم همسایه هیواد ده، د دوی ترمنځ هم کشمکشونه شته، خو نه غواړو چې د دې کشمکش مرکز افغانستان وي. دغسې د نورې نړۍ ترمنځ هم ممکن لوی هیوادونه دي، د امریکا او چین ترمنځ دغسې برخوردونه شته، د اروپا او د نورو هیوادونو ترمنځ، د مسکو د ځینو هیوادونو ترمنځ. خو د دغه کشمکش مرکز افغانستان ګرځول دا ډېره جدي صدمه رسوي موږ ته، او له دغه ناحیې نه موږ ډېر لوی ضرر لیدلی. بناً پالیسي باید داسې غوره سي موږ خپل ارادیت او استقلالیت ولرو، تر هیچ چا تر منفي تاثیر لاندې رانسو. البته تعامل، همکاري، کومک هغه ځان ته هم اصول لري، هم ګټه لري، هم د دې موږ غوښتونکي یو. خو که د مداخلې شک هم په چا باندې وکړو، د هغه سره موږ بیا وړاندې نه ځو. او یو څه چې مجاهد صاحب بله داخلي مسله ده، ولس لږ په تشویش دی، هغه دا دی چې وروستیو کې خال خال چاودنې کېږي. ننګرهار کې موږ شاهدان وو، ځینو نورو سیمو کې پړی هم داعش مني. ولس ویره ولري. یو دا د اسلامي امارت خو د داعش لمنه او کمبله مخکې ټوله کړې وه له خپلو ساحو نه. کومه ساحې چې زموږ په کنټرول کې وې مخکې، هلته دا پدیده منفي سوې وه. او یو تعداد داعشیان راغلي وو، دلته د کابل اداره سې مخکې موجود و، د هغو تر وزرو لاندې رشد کاوه. په چاودنو کې موږ د دوی د څو کاله په کابل کې د دې چاودنو شاهدان یو. په ننګرهار کې متاسفانه د دې پیښو شاهدان، زموږ عالي تشو هیوادوال څو واره ډېر سخته قرباني سول د داسې پیښو. ماشومان، اطفال، مکتب، ښځه، ماشوم. نو دغه بېرحمانه کړنې په دغو ساحو کې کېدلې. اوس موږ دې ساحې ته نوي راغلي یو، په ده کې هغه ریښې لاسته موږ یې درکوو. راپورونه هم په اړه لرو، کشف سوي هم دي، ډېری یې نیول سوي دي. ځینې لاسته خال چې او وروستۍ هڅې کوي. اول زموږ پیغام دا ده، دغه کسان چې داعش ته ځان منسوب بولي دا افغانان دي. دا موږ پوهېږو چې دا د عراق او د سوریې نه دي راغلي. افغان دا فکر یې پردی خپل کړی ده. موږ دې ته دعوت ورکوو چې دلته اوس بهرنی اشغال نسته، ختم سو، اسلامي حکومت جوړ سوی ده. د یو اسلامي نظام سره جنګ کول یا په وړاندې درېدا، یو چاودنه کول، دا ښکاره بغاوت ته د دې هېڅ توجیه نشي کېدی، او دا به سخت ځپل کېږي. دا پیغام ده زموږ، او دعوت هم ورته دا ده چې دې کړنو نه لاس واخلي. ځکه دلته هېڅ موجه د دې دپاره نه چې تاسې چاودنه وکړئ یا برید وکړئ یا څوک ووژنئ یا وینه تویې کړئ. دې دپاره نور بهانې نشته. مخکې خو د اشغال مسله وه، امریکایانو سره هم کله کله دوی ستونزه درلوده. په هر صورت اوس هغه مسایل حل سوي دي. دعوت هم ورته دا ده، خو بیا هم ولس ته اطمینان ورکوو چې موږ ټول هغه سرنخونه چې دغسې خطرات ترنه محسوسېږي هغه نښه کړي دي، ډېری باندې کار سوی، نیول سوي دي. لږ چې دوی اخته دي، دا هم د دوی وروستي کارونه دي چې کوي به انشاءالله هېواد د دې بحران نه وځي. یو خبره چې نوې وه، ستاسو په همدغو خبرو کې مجاهد صاحب، تاسو ویل چې په کابل کې او د تیر نظام یا د تیر ادارې تر واک لاندې سیمو کې دوی رشد کړی و. فکر کوئ چې مرستې د همدوی لخوا ورسره کېدې، او که نه دوی یو بل چا راوستي او دلته حاکمان کړي وو؟ نه، مرستې ورسره کېدې. دلته د مخکې استخباراتي ارګان چې کوم تېر سوی اوس هغه ټولې ادارې موږ ونیولې. هلته د داعش ډېر شیان ونیول سول، د داعش سټډیوګانې کشف سوي، د داعش د تمویل او د تجهیز ځایونه کشف سول، داسې شیان کشف سول څخه د داعش استفاده کوله. بناً دلته مرسته ورسره موجوده وه. دلته موږ مخکې ویلي، تاسې به لیدلي کله په جوزجان کې د داعش ماتې وخوړه، پاتې شونې یې کابل ته په الوتکه کې رانقل سول. دغسې په ننګرهار او په کونړ کې چې کله مات سول، بقایا یې ټول دلته په موټرو کې را انتقال سو. نو دلته لاسونه اوس یې هغو سره یې هماهنګي کوله او کومک یې کوو. اوس هغه شیان له منځه تللي دي، انشاءالله چې دا فتنه به ورکېږي. ټولې ملاتړي وو که نه محدودې کړۍ وې؟ زه فکر کوم ټول ته ګټه نه رسېده، محدودې کړۍ به وې، ځکه خاصې کړۍ وې چې دې نه به کېدای شي بې امني دپاره استفاده کوله، نړیوال د پاتې کېدا دپاره د بهانې په شکل استعمالول. خو استخباراتي کړۍ ټینګه پسې ولاړ وه، استخباراتي ارګان چې وو په هغه کې ډېر لوی صلاحیت لرونکي خلک هم پسې ولاړ وو دې قضیې. یو څه چې بل هم
د هیڅ ترڅنګ ولس د دې لپاره چې په خپل منځ کې افغانان ونه وژل شي یو څه ورته اندېښمن دی. بشیر مقاومت و چې په وروستیو کې تېره ورځ هم د یوې ولسوالۍ د نیولو ادعا یې وکړه بیرته رد شوه. مقاومت جمع داعش راتلونکي خو به تشویش وړ نه وي خلکو لپاره. الحمدلله اوس افغانانو یو تصمیم نیولی چې نور جنگ ختم ده. دا تصمیم د افغانانو او ولس یو تصمیم ونیسي. زه فکر کوم بیا څوک وده او رشد نشي کولی. داسې موږ وایو داعش دلته نریښه نشي کولی. غټه وجه یې دا ده چې ولس حمایت نه ورسره لري، مات دی، هغه شکست دی. او دغه مقاومت په نامه اوس څوک شعار پورته کوي، هغو سره هم ولسي حمایت نشته. یو څو کسان دي نه پوهېږم څه هدف لري، پیسې هم درلودې، ژوند هم سم و، ضرورت هم دې ته نه درلود چې منډه وکړي غره ته وخېږي، خو لاړل. اوس هم دعوت ورته دا ده چې دا خپل شرارت نه لاس واخلي او ځپل سوي هم دي، هغه بیخي په صفر ته نږدې دي. خو ولسي حمایت له هغو سره نشته. ځکه ولسي حمایت وایي نن به موږ په پنجشیر کې نه وو، دا اوس موږ پنجشیر کې حکومت جوړ ده ولسوالیو کې. هغه کوم ولسوالي چې د تېر ورځ د نیولو ادعا کړه، موږ جلسې درلودې او ولسي غونډې وې او علما سته، مجاهدین، قومندانان سته، جهادي څېرې او د خپله د پنجشیر ولس د موږ سره اوس انشاءالله ورځ په ورځ نږدې کېږو، ورځ په ورځ هماهنګي لرو. نو هغه کړۍ چې هغه بدبیني ایجاد کړې وه، تبلیغاتو پروپاګند یې کړی و، هغه نور رفع سوی ده. نور ولس فیصله کړې چې جنګ به نه کوي. بالکل. رخا او ورسره خواجغار دوه وروستۍ ولسوالۍ وې چې بیرته نیولو ادعا یې وشوه. هلته اسلامي امارت مجاهدین شته. رخا ولسوالۍ دې دعوه کړې وه، یو بل نه د بغلان مربوط اندراب دعوه دوی کړې وه. اندراب کې دوی وروستي شروع، خواجغار لرې ده په ښار کې. نو دغه جیونه کې مو کاملا امنیت ده، هېڅ پېښه نه لرو. دا تېرې ورځې دوی په رخا کې کومه خبره وکړه، موږ تحقیق وکړ، هېڅ پېښه نه لرو، هېڅ واقع نه لرو. هغه کسان تښتېدلي دي، هغو ته هم لا بلنې ورلېږلې، علما هم استخدام کړي دي او جهادي قومندانان چې هلته دي د سیمې، هغو ته مې ویلي ستاسې دا کوم کسان چې وېرېدلي دي یا یو تشویش سره پیدا شوی، دعوت وکړي چې راسې موږ هېڅ نه ورته وایو. دا اوس هم دعوت روان دی، موافقه ده دوی. ځکه افغانان دې ته ضرورت دی چې دا هر ځای کې چې درز ده او هغه څیرې ځای ته رسېږو باید ویې ګڼو. نه پرېږدو. د نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره نړیوال رسمیت هم مهم دی. مجاهد صاحب، کوم شرایط تاسو په پام کې لرئ چې نړیوال تاسو په رسمیت وپېژني یا بلا قید و شرط؟ هغه شرایط چې د نړیوالو نورمونو له مخې نه لازم دي چې یو هېواد حکومت په رسمیت ومنل چې هغه موږ ټول تامین کړي دي. مثلا په ټول هېواد باندې بشپړ واک شته، امنیت ټینګ ده، یو پاسخګو اداره جوړه سوه، ارګانونه، مختلف ارګانونه فعال سول. نور دا نظام باید په رسمیت ومنل سي، د نړۍ د یو برخې په توګه باندې باید تسلیم سي او دا ډېره ګټې هم لري، هم نړۍ ته ګټې لري، هم موږ ته. یو نقطه زه وایم چې نړۍ باید تجربه له 20 کالو مخکې نه واخلي. 20 کاله مخکې چې جنګ پیښ سو، د نړۍ په دې جنګ کې ناکامه سوه، د افغانستان په دلدل کې کیل سوه. د دې علت دا اوس دوی موږ سره شناخت نه درلود، موږ یې په رسمیت نه منلو. دا یې کلي وه. که چېرې دوی موږ سره هغه وخت هم د رسمي تعامل درلودی او ډیپلوماتیکې لارې هم سره خلاصې وی او کړکۍ نه وې بندې سوې، موږ هغه ستونزې چې هغه وخت واقع سوې موږ د ډیپلوماتیکې لارې نه حل کولی شو، ډېر اسانه لا حل پته پیدا کړي. له دې ایسته هم نړۍ نه غوښتنه کوو ټولو هېوادونو نه چې موږ سره په هماهنګۍ کې ډېر هغه څه لاسته کوی چې دوی غواړي، هم حتی هغه بشري مسایل، هغه حقوقي مسایل چې دوی دعوه لري، د رسمي شناخت د لارې نه هغه ټول د تفاهماتو له لارې نه حل کېدلی شي. دوی تشویش رفع کېدلی شي، ځواب ورته ویل کېدلی شي، که تشویش رښتیا موجود وي هغه رفع کېدلی شي. نو زه وایم چې باید د رسمیت پېژندل زر حل سي. دا د نړۍ او زموږ دواړو مشترکه ضرورت ده او په ګټه هم دی انشاءالله. دا څه هم احساسوئ مجاهد صاحب چې کوم هېوادونه د لیواله وي دې ته اسلامي امارت یا د افغانستان نوی نظام د په رسمیت باندې وپېژني، خو ولې د ځینو نورو هېوادونو تر تاثیر لاندې دي وي او هغوی دې هم زړه ښه نه کړي؟ او دا محسوسوو. ځینې هېوادونه یو بل ته ګوري، ټول هېوادونه په نړۍ کې خو موږ مقتدر او ضعیف هېوادونه لرو. ضعیف هېوادونه موږ سره ښه اړیکې لري، ښه لیواله هم دي، خو د لوی هېوادونو سترګو ته ګوري. او امید چې هغو سره هم زموږ د سیاسي تعامل نه کار روان ده، امید چې دا مسله زر حل شي. که شرط دا شي چې د نظام د اډانې بدلون یا ځینو اشخاصو داخلولو هغه چې ولس نه غوښتل خو ولې پرې تحمیلېدل، دوی راوړلو سره نړیوال وایي چې بیا مو په رسمیت پېژنو،
زړه به ورته ښه کړې؟ نه دا خو مداخله ده، مداخلې په شرط باندې موږ هېڅ شی هم نه مونده. 20 کاله اشغالم چې څومره امکانات دوی لرلو، پیسې راوړې، ډالر یې وړاندې کړل، آبادي غږ یې پکې کېښود، بیا رغونه هر څه نومونه یې ورکړه، افغانانو ونه منل، بیرته یې ناکام کړل. ځکه چې دا مداخله وه. د مداخلې په صورت کې هر څه موږ ته راسي، څوک پیشنهاد کې موږ یې نه منو. د موږ په دننه کې د نظام جوړول، د نظام څرنګوالی، په نظام کې څوک راتلل، دا د افغانانو فیصله ده. دا د هېڅ هېواد پورې هم اړه نه لري. که څوک داسې دیکتې وکړي موږ پر سر کې ردوو. په همدې خاطر موږ د چا فشار نه منو، نه مال د فشار ته تسلیمېږو. ولې باید دوی داسې ونه کړي؟ موږ نور باید وپېژندل شو چې موږ په زه ویلی شم چې په افراطي حد کې مستقل یو، یعنې دومره مستقل مزاج لرو چې د هېڅ چا کږه خبر نه سو منلی، نه یې برداشت کولی شو. نو دغه حد اگر که معمول هم نه ده په نړۍ کې، نړۍ کې داسې ګزاره سخته ده چې څوک دومره حد کې مستقل وي. خو دغه موږ دا مزاج لرو، نړۍ خوښه شي مني که یې نه مني، خو موږ دا مزاج لرو. باید له موږ سره په دغه حالت کې تعامل وکړي. که په رسمیت څومره ژر وپېژندل شو لا ښه، او که نه وي داسې، نو بیا نړیوالو مؤسساتو ته او نورو هېوادونو ته افغانستان کې د کار اجازه تر کومو شرایطو لاندې بشري فعالیتونو ته موږ اوس هم کار اجازه ورکړې ده، بیا به یې هم ورکوو. لا یې هم دعوت وو. وړمه ورځ د نړیوال صحي سازمان مشر کابل ته راغی، زموږ له مشرتابه سره یې وکتل او ښه اطمینان ورکړ شو د هغو د فعالیت لپاره، ځکه د دوی خدمات په صحي او طبي برخه کې دي. زمینه سازي ورته شته، امنیت شته، زموږ اړتیا شته، د خلکو مریضي او ستونزې او ناروغان یې شته، دغه لویه کورونا او نور داسې وبایي ناروغۍ موجودې دي. د دې لپاره باید دا ختمې شي، د دوی همکاري جلب شي. او دوی هم ښه وعده وکړه که هغسې عملي کړی شي، انشاءالله زموږ په صحي برخه کې لوی تحول راتللی شي، لوی ګام اخیستل کېدلی. په ډېرو نورو موضوعاتو هم غږېږو. مجاهد صاحب لنډې دمې وخت دی، تاسو په اجازه ځو دمې ته. درنو لیدونکو اوس هم دمه بیرته هم ستړي مه شئ. ښاغلی مجاهد صاحب را سره په خپرونه کې شته او له ده سره لږ نور هم د افغانانو په تشویشونو باندې خبرې اترې کوو. هغه تشویش چې لا تر اوسه هم زموږ بازارونه نیولي، مثلا آزاد بازار موږ له ستونزو سره مخ کړي یو. مجاهد صاحب بیرته ستړي مه شئ. اقتصادي نظام به څه ډول وي؟ د دې برخې لومړۍ پوښتنه د دا شي چې اسلامي نظام به وي او که آزاد بازار به بیا زموږ بازارونه نیسي؟ سلامت اوسئ. نو اسلامي نظام خو زموږ تاسې ډېر لوی ارزښت دی د ټول افغانانو. هر قشر نه که اوس پوښتنه وکړي اسلامي نظام هم خوښوي هم قربانۍ ورته محسوسوي، که خپله خو اکثر قربانۍ ورکړي او که چا نه ده ورکړې هغه هم دا ځای درکوي چې اوس د دومره لوی ولس غوښتنه باید په مقابل کې څوک ونه درېږي. انصافا دا کار باید وشي. نو اسلامي حکومت خو به یي بېله شکله ټول اقتصادي سیستم باید د اسلام د چوکاټ سره عیار سي. خو دا کېدای سي یو پروسه وي، یعنې عاجل او آني کېدای سي. زه څومره فکر کوم په اقتصادي لحاظ باندې هغه ستونزې چې موجودې دي، تخنیکي لحاظ امکانات، دا یو پروسه کېدلی سي. ورو ورو موږ بیرته لاړ شو اسلامي تجارت او اقتصاد د باندې به فیصله کوو. یعنې بازار به بیرته کاملا اساس سره راځي چې اسلامي نظام شي. هغه تور بازار چې یو جنس به په 2 افغانۍ واخیستل کېده په زرو به پلورل کېده، نه، د دې کنټرول به جدي کېږي. ځکه ما ویل چې اسلام اقتصاد اسلامي سي، معنی دا ده چې بازار به هم کنټرولېږي، بانک به هم کنټرولېږي، راکړه ورکړه تجارت ټول به په یو معیار او چوکاټ کې داخلېږي. بې مهاره ګټه سي، یو نفر خان سي، هغه بل بیچارهګی له غریبي نه بېګا ډوډۍ نه لري. داسې بې انصافي ته به اجازه نه ورکوي اسلامي نظام. ډېر ښه. او ګمرکونو کې څه حال دی؟ مخکې داسې وضعیت و چې یو کارکوونکي به په یو میاشت کې هم کور اخیسته موټر، داسې اوس هم کولی شي؟ نه انشاءالله. ګمرکونو کې خو زه د یو ګمرک مثال تاسو ته لنډ وایم. په یو ګمرک کې زموږ مسؤلین ناست و، پیسې جمع کول، هغه سیستم چې بانک ته باید پیسې لاړې شي هغه خراب و. دوی پیسې په یو شي کې جمع کول، صندوق کې. بیا چې کله وړې دا یې په یو پټو کې واچولې، ویې تړلې، دا وړې بانک ته، لوی بانک ته. بیا نو کله چې د ډوډۍ وخت راغی له خپله جیبه 150 روپۍ ورکړي چې ډوډۍ وچه ډوډۍ او مستې څوک ورته راوړي ډوډۍ وخوري. بیا د چا پوښتنه ځنه وکړي چې دومره لویه پنډه تا سره ایښې دي، هغه نه ولې نه ورکړي چې له جیب نه پیسې ورکړي. دوی خو بیت المال دی، هغه د ما نه دي، هغه اجازې ته ضرورت لري. نو دغسې احتیاط سره به کار په مخ ځي انشاءالله. زموږ سره د احتیاط او د بیت المال سره د نهایت کې احتیاط تصور موجود ده، او د حرام خورۍ او د غصب او د غلا مخه به جدي نیسو. که داسې مفسد کړۍ درک سي او کشف سي، سخته برخورد به ورسره کېږي انشاءالله. ګمرکي تعرفې مسئول مالیه پخوانۍ ده که ټیټه شوې؟ ګمرکي تعرفو کې څه زه فکر کوم چې تر اوسه پورې ډېر نهایي نظم نه ده تطبیق شوی. لږ څه کار لا غواړي. هغه وجه دا ده چې دغه مالیې وزارت او بانک او دوی امانګي ډېره کړي
او یو بورډ منځته راسي چې اقتصادي منافع هغه وسنجي، مثلا د ګمرکاتو ترمنځ د واردونکو مالونو ترمنځ او د بازار د عرضې ترمنځ تناسب وسنجي چې موږ که اوس یو مال مثلا ایران نه راواردوو زموږ تجار خو به نه متضرر کړي، زموږ خپلې فابریکې خو به نه متضرر کړي، که متضرر کېږي باید په هغو باندې ګمرکي تعرفه جګه سي چې هغه کم سي، فیصدي یې ټیټه سي. نو دغه باندې کار روان دی انشاءالله. زموږ د مالي څانګو مسؤلین ډېر بوخت دي په دې باندې چې انشاءالله داسې یو نتیجې ته ورسېږو چې تعرفې هغه حد ته ورسېږي چې هم د هېوادوالو برداشت کولی شي او هم زموږ د بازار هغه وزن او نظام ساتلی. ډېر ښه. ورځ تر بلې بیا بیې لوړېږي مجاهد صاحب، خوراکي توکي او سون توکي بیخي لوړ شوي دي، خلک ممکن د اخیستلو توان ونه لري، کوم پلان ورته شته؟ کوو انشاءالله ښاروالو ته خو اول وظیفه ورکول کېږي چې نرخونه کنټرول کړي، دا کنټرول جدي ده باید وي. او بل دا ده چې هغه مالونه چې جګ سوي دي په دې باندې تحقیق روان دی چې د کومې ناحیې نه ولې جګ سوي دي، آیا مثلا که وړو دي که تیل دي که بل شی په واردولو کې ستونزه ده، په رسد کې ستونزه، اوس امنیتي مسایل هم نشته، د دوی په لار کې څوک اخاذي هم نه کوي، پیسې هم نه ځینې اخلي، آیا دوی په بندني مارکیټ کې اخلي دومره ګران چې دلته بیا ګران خرڅي که په لار کې څه ستونزه، په دې بررسي روانه ده، خو دې حال ته به یې نه پرېږدو انشاءالله، خوراکي مواد به کنټرولېږي. اقتصادي متخصصینو په فیسبوک کې یو څه خپاره کړي وو، ویلي وو چې تقریبا 200 یا 800 افغانۍ بوجۍ اوړه تجار ته هلته ولیږي، کله چې دی دلته راوړي نو ټول هغه چې دی ګټه هم پرې واچوي نو 1000 افغانۍ باید په بازار کې د اوړو قیمت وي. که همدومره یعنې 100 افغانۍ ګټه شي او نورې کیسې ټول 1000 افغانۍ قیمت شي، اوړه به بیرته راښکته شي زرو ته. موږ مسؤلین مسؤلیت لري، د ښاروالۍ مسؤلین هم، نور د اقتصادي برخو مسؤلین هم، د ګمرکاتو هم چې دا بررسي کړي. په دې باندې انشاءالله جدي کار روان ده. ما تېره شپه او د نن سهار د مالي ادارو له مسؤلینو سره تماس درلود، هغوی ویل چې موږ ډېر په جدیت سره په دې برخه کې کار کوو، مشورې هم روانې دي، د اقتصاد پوهانو سره هم مشورې لرو او د تجارانو سره هم لرو. انشاءالله چې یو ښه نظم به راسي منځ ته، تلاش کوو چې دا شی داسې نه شي چې خلکو باندې بوج شي، قیمتونه لوړ شي. که دې پوښتنې ځواب څومره لنډ وي، له جګړو مهاجر شوي افغانان بېلابېلو ولایتونو کې خپلو مینو نه بې ځای شوي وو، خپلو مینو ته تللي، ځای پر ځای شوي، نو موږ له خوا نه ورته ویل چې هر څه زر لاړ شي، حتی د پنجشیر ځینې خلک بې ځای شوي وو، موږ له خوا پیغام ورکړو چې بېرته زر لاړ شي. انشاءالله موږ به مرستې هم ورسره وکړو. په دا وروستیو کې ځینو هېوادونو بشري مرستې راوړي، هغه موږ اولویت دې ته ورکوو چې داخلي بې ځای شوو ته اولویت ورکوو چې دوی یو چې توان پیدا کړي چې خپلو ژویو ته مینو ته لاړ شي او عادي ژوند پیل. ډېر ښه. ولس سره مو برخورد څنګه دی او د ولس له تاسو سره؟ تر اوسه خو الحمدلله زموږ برخورد هم ښه ده له ولس سره، او د ولس هم له موږ سره ډېر ښه ده، ځکه دا ولس داسې مینه راکوي موږ ته او د امنیت په تامین کې کومک را سره کوي، همکار دي، معلومات شریکوي، د تعدیدونو تشخیص را سره کوي. دا زموږ ټول د امارت له ولس جوړ ده او انشاءالله موږ هم خپلو ټولو افرادو ته لارښوونه ده چې ولس سره ترحم و شفقت وکړي. زموږ امیر زعیم شیخ هیبت الله اخندزاده صاحب خپلو هغه اولو توصیو کې چې مشرانو ته کله د وظیفو په وخت کې کړې وه، هغه دا ده چې د ولس په سر باندې د ترحم لاس راکاږ کړي. دوی ډېر وځورېدل، ډېر زحمت یې وکړي، دا 20 کاله تهدید سول، مړه سول، شهیدان سول، بې ځایه سول، مهاجر سول. نو اوس د دې وخت دوی سره بې رحمي ونه سي او دا به که رحم و ترحم وکړو، موږ به د الله تعالی د ترحم مورد ګرځو. که خدای نخواسته ظلم رانه وسي، ټولو افرادو ته دا وایو، ځان ته هم دا وایو، که ظلم رانه وسي بیرته یو بل ظالم په موږ باندې مسلط کېږي. نو باید عبرت واخلو، باید خلکو سره شفقت وکړو. انشاءالله دا روحیه ډېره پیاوړې ده. بالکل. طبعا د چا ورور، کاکا زوی، ماما زوی یو نه یو کس له تاسو سره و سنګر کې، یو نه یو ځای کې به برخه اخیستي، دندې په کومو شرایطو ورکوئ؟ یوازې خپل ملګري به مو دندې لري که نه دغه تشویش بیخي هم شوی دی؟ ځینې فکر کوي چې فقط هماغوی چې جهاد کړی دی هماغوی ته دندې شته او نورو ته نشته. دندې چاته ورکوئ چې لږ روښانه شي خبر ورته؟ نه انشاءالله دا زموږ ټاکنې تاسو ته ولیده، پرون ورځ موږ د کابینې 2 لیست خپور کړ، هلته تاسې ولیدل چې هغه کسان ټول هغه کسانو چې موږ سره په جبهاتو کې نه وو، مثلا ډاکټر صاحبان او انجینر صاحبان راغله صحنې ته، داسې په ولایتي سطح باندې هم، د ارګانونو په سطح باندې هم، دلته موږ په وزارتخانو کې هم کوم کسان چې پخوا په کارو پاتې شوي دي اوس هم خپل کار کوي، خپل پالک رئیس صاحبان په خپل ځای دي، امرین په خپل ځای دي، ځینې کسان چې یا تښتېدلي دي، دندې پرېښي دي یا ستونزه ورته وه، او یا خدای نخواسته داسې یو چای کشف شي چې هغه مفسد وي، بیا ادارې فاسدول یا ښه دوسیه ونه لري، هلته اړتیا شته چې تغییر کې راولو. نور به انشاءالله له خپلو استعدادونو نه کار اخلو چې هغو. ډېر ښه. مجاهد صاحب، تشویش خلکو سره همدا دی چې
فوز نه لري تر اوسه یو منظم، البته ځای ځای شته خو ولې منظم نه دی؟ پوځ جوړوئ؟ پوځ خو ډېر مهم ده، خو زموږ هغه اوله هسته ده انشاءالله په دې به کار کېږي. اول خو موږ د ولس ته دا ډاډ ورکوو چې امنیت تامین ده، دغه زموږ ځواکونه دي، دوی فوج دي، امنیت یې ورته تامین کړی. د بهرني تهدید په مقابل کې موږ ښه ټینګ ولاړ یو. 20 کاله چې بهرنیو د هېواد وساتو نور هم ساتلی شو. یعنې باید خلک ډاډه وي، خو داسې دغه خلک بیرته یو پروسیجر ته ولوېږي، یو چوکاټ ته ولوېږي، یو منظم سي. دا کار غواړي وزارت دفاع او زموږ لوی درستي صاحب قاري صاحب فصیح الدین په خپله لومړۍ وینا کې دا ژمنه ورکړې ملت ته چې یو ښه قوي پوځ به جوړوي. په دې باندې به انشاءالله کار کېږي. موږ به انشاءالله داسې یو پوځ لرو چې یا داسې یو ځواک به لرو، نظامي ځواک چې د افغانستان ټولو ضرورتونو ته په امنیتي لحاظ باندې ځواب ووایي انشاءالله. پخوانیو عسکرو ته به هم ځای وي، کوي تر کومې رتبې پورې به وي؟ داسې تېره ورځ یا وړمه ورځ په وټساپ کې یو کلیپ لاس په لاس شو چې یوازې تر جګړه نه ځای لري. ځای شته او که نه شته؟ موږ داسې څه حد نه دی ایښی ورته چې تر دغه حده پورې نه. موږ هغه چا ته ځای ورکوو او د استعداد یې ګټه اخلو چې مسلکي وي او د خپل هېواد سره خواخوږی وي او اسلامي ارزښتونو ته ژمن وي. دا هغه اصول دي. نور بې له شکه چې افغانان به ټول پکې شامل وي. افغانان موږ داسې حسابو، پخواني او اوسني. یعنې ټول عسکر افغانان دي او هغوی هم کولی شي چې اوږه په اوږه تاسو سره وي. مسلکي خلک چې هغه ښه نتیجه یې ورکړې وي او کار یې کړی وي، مخلصین وي، هغه به بیرته را دعوت کېږي، بیرته به منظم کېږي. ځکه دا ټول ځواک چې جوړېږي دا نږدې خلک دي، یعنې د لندو خټو وایي لږ اوبو حاجت دي. دا داسې خلک چې تیار روزل سوي دي، تیار جبهې لیدلي، تیار مسلک ورسره د پوه دي، نو بې له شک چې هغو نه به استفاده کېږي. داسې په کومه کچه، په کوم حد، زه فکر کوم ډېر به د دوی تر اخلاص او صداقت او اسلامیت او افغانیت پورې اړولی. ډېر خلک له نمایشي ازادیګانو او کارونو نه هم تنګ شوي وو. تاسې هم رسنیزه برخه کې فعال وئ، خبر شوي به وئ. ښځو ازادي په نوم یوازې محدودو مېرمنو امتیاز اخیسته، ورسره بیان ازادي هم د ځینو هېوادونو مداخلې او د فکرونو استعمال لپاره یو وسله وه. نوي نظام کې ازادي تر کومه حده ده؟ بیان ازادي، فردي ازادي، اقتصادي ازادي، سیاسي ازادي، دوی ته کوم برید ټاکل شوی دی که نه؟ دا خو انشاءالله چې حکومتدارۍ څومره پخېږي، اصولي لحاظ باندې ټول ته چوکاټونه برابر سي، یا په بیا کتنه وسي په هغه ازادیو چې هغه په هغه بیا کتنه وسي، یو اصلاحي حد به پکې مراعات سي. خو یو څه باید موږ ووایو چې د ازادۍ نه بې له شک سوء استفاده کېده. محدود خلکو ګټه ځینې اخیسته او ډېر خلک ځینې ځورېدل او اذیت کېدل. د دغه شي مخه به نیول کېږي. که یو شی حق بلل کېږي، هغه باید د کابل د ښځینه دپاره هم حق وي، د هغه ولسوالۍ لپاره هم حق وي چې هغه په د هېواد په لرې پرته سیمه کې پرته د هغه ښځه هم باید له هغه نه برخمنه وي. نو کوم شرعي حقوق چې د ښځو ورکړل سي، زه فکر کوم د افغانې مېرمنې قناعت پرې باندې کوي. شرعي حقوق د دوی عفت ساتل، د دوی په میراث کې حق ورکول، د دوی د دعوې او د دنګلې غږ پورته کول تر یو ځایه رسېدل، د دوی د مظلومیت مخه نیول کېدل، دا راز دوی ته فرصت ورکول چې په آرام او په عفت کې خپل ژوند وکړي. دا هغه شیان دي چې باید ورته مهیا سي او نظام مسؤلیت ترې داسې یو چاپېریال جوړ کړي. ښوونځیو پیل په اړه باندې دا څه شته چې ټول بیرته پیل شي؟ او انشاءالله ښوونځي د تشویش وړ ډېر نه دي، ځکه دا اوس خو ځینې پیل سوي دي، تر شپږمه پورې عمومي پیل دی، بیا د نارینه‌و هم پیل دی، د ښځینه‌و دپاره یو چوکاټ ته ضرورت شته، په هغه باندې هم کار روان ده. وزارت معارف په دې باندې بوخت ده چې چوکاټ نظام جوړ کړي چې نجونو ته هم له پورته تر 12 پورې زمینه مساعده شي. عالي تحصیلاتو کې هم کار روان دی چې هغوی خپل تعلیمي بهیر ته جریان ورکړي. تشویش زه نه وینم، صرف د پروسیجر خبره ده چې هغه زر تکمیل شي او ضرورت دی. نصاب یې تغییرېږي او که نه؟ نه، نصاب کې انشاءالله ډېره اړتیا نه وي. که نصاب یو عمومي تغییر ده، هغه عام خبره ده چې موږ یو وارې غور پرې وکړو، ځکه د اوسنی نظام نصاب په داسې وخت کې جوړ شوی چې دلته اشغال حاکم و، دا یو بررسي ته به ضرورت لري، خو هغه بیا ورو کار ده، هغه انشاءالله ورو وسي او کوي هم د ټول به یو وي. د نارینه او ښځینه نصاب تغییر ته ضرورت نشته، یو نصاب کفایت کوي. ډېر ښه. د تیر نظام ټولې وسلې، مهمات، موټر، هغه څه چې تاسو ته په لاس درغلي، هماغه اوله شیبه له هېواد نه دي ایستل شوي یا چا نه دي ایستلې. بعد له هغې نه چې تاسو کابل ونیوه، بیا ټول ولایتونه مو ونیوه، له تاسو سره دي یا ټولې وسلې؟ او ټولو سرحدي ولایتونو ته فرمان صادر سو چې 1 کیلو اوسپنې ته اجازه ورنه کړي چې د هېواده ووځي، او وسله او داسې شی چې هغه جوړ شی وي هغه خو یو وارې ممنوع و چې څوک یې وباسي. په دې کې موږ ډېر شیان ومنیول، رسمي لارو نه خو چا هڅه نه کوله، غیر رسمي وړو لارو نه
لکه پکتیکا کې مو په ویجې کې 14 موټر ونیول چې مهمات وسله بار وه چیرې تله بیرته م راوګرځول ځینې هڅې وسوې هغه اولو شپو کې د جنګي حالت لکه ایران خواته د فراه نه ځینې شیان نقل سول یا ځینې وړې هڅې به سوي په لویه کې هېڅ شی هم نه دي ضایع سوي ټول شیان نیول سوي دي او بیا کمیسیونونه په هر ولایت کې وټاکل شو ټول بیت المال جمع کړي خصوصا نظامي وسایط او وسلې خو له اردوګانو فرقو کې ټولې کې ډیپو یې کې هغسې د پنجشیر د نیولو سره هلته هم ډېر وسلې او مهمات ترلاسه شول د هغو حکومو څه وایي چې باید ډیپو سي په سمه ساحه کې نو انشاءالله سی یو شی به هم نه ضایع ډېر ښه لومړی ورځو کې چې به ولایتونه یا ولسوالیګانې نیول کېدلې یا په اخره کې چې کابل نیول کېده داسې وه چې هر چا به خپل سر باندې کولی شو چې سر به یې تاو کړو وسله به یې واخیسته وسله تیته شوه په هېواد کې ټولولو ته بیرته پلان شته وړمه ورځ موږ یو اعلامیه خپره سوه د وزارت دفاع لخوا نه ټولو خلکو ته په هغه کې غوښتنه سوې ده که چا سره د بیت المال یا د وزارت دفاع مربوط وسله موټر هر شی وي هغه دې تسلیم کړي په خپله خوښه یوه اونۍ وخت ورکړل سوی ده یوه اونۍ کې دا شی راوړي ما سې وله هغه نه موږ بیا نور کشفي ارګانونه هم لرو راپورونه ډېر لرو چې ځینو خلکو وسلې ساتلي دي ځینو خلکو وړي دي په دغسې اولو اسناو کې پټې کړي دي ځینې وسایط هم وړي دي نظامي وسایط نو موږ د اعلامیو له لارې نه ګرځو کوشش کوو دا کوو چې خدای نخسته څوک په دې نه متعدد نه سي چا کور بې ځایه تلاشي نه سي په خپله خلک وجدانا فیصله وکړي چې دا شیان تسلیم کړي نو که بیا ونه سي بیا عدلي ارګانونه یا استخباراتي ارګانونه مجبوري چې د خپلو معلوماتو په اساس بیا ځینې د وسلې ټولېدنې پروګرامونه شروع کړي ډېر ښه غیر مسؤلو کسانو د مخنیوي لپاره کوم اقدام لرئ خلک په ډېر ګونګ حالات کې دي همدا اوس ځکه زموږ ټول افغانان یو ډول فرهنګ لري ګیرې پرېږدي پګړۍ په سره یي او دا دی چې وسله شا کړي نو ستاسو له نومه هر قسمه استفاده هم کولی شي موارد هم لرو کابل کې ځینې کورونه هم ولوټول شول ستاسو له نومه استفاده وشوه دغه ډول کسانو نیونې لپاره ختمونې لپاره تاسو کوم پلان شته او پلان شته اول پلان دا ده چې پولیس په کابل کې مستخدامېږي په ښارونو کې هغوی باید یونیفورم یې جلا وي یونیفورم مشخص وي دغه راز د استخباراتو افراد هم چې خاص اپراتیفي عملیات کوي هغوی باید یونیفورم ولري هر څوک د هر چا کور ته تلاشي ته ورنسي که دغه جامه و یونیفورم ونه لري هغو ته اجازه ورنه کړل شي چې هغه د مجرم په صفت وپېژندل شي دې باندې هم کار روان دی دویم ګام دا ده چې بیرته موږ خپل ځواکونه بیرته منظموو په خپل نظامي چوکاټ کې که هلته منظم سي دغه ملکي جامه یا زموږ ملي جامه هغه نظامي خلک خپله سره بیلېږي دا تفکیک کېدلی شي او بې له شکه چې داسې ځینې اقدامات سوي موږ خبرې او مخنیوی هم کړی زنداني کړي مو هم دي وایي بېوسلې کړي مو هم دي افراد مجازات کړي هم دي ملي ارزښتونه شتمنۍ او ګټې کر چې تاسې مخکې هم ځواب ورکړه دې لپاره چې خلک بیا هم وپوهېږي په کومه درجه کې دي ملي ارزښتونه موږ ته ډېر لوړ ارزښت ده ملي ارزښت هغه څه دي چې د ټول ملت امانت بلل کېږي اوس موږ تر تسلط لاندې دي موږ ځان د خلکو قرضداره بولو په دې کې د ملي ارزښتونه ورته وساتو ملي ګټې وساتو ملي وقار د هېواد وساتو دا په موږ پور ده دا پور باید ادا کړو دا دې ته ژمنه کوو ډېر ښه یو څه چې خلک نه پوهېږم چې حقیقت به لري او که جوړې شوې ویډیوګانې به ځای ځای داسې ویډیوګانې خپرېږي مجاهد صاحب چې مثلا ښه مثال شاید تاسې هم لیدلی نورستان او کونړ ځنګلونو ویډیوګانې د سیمې خلکو له خوا نه په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي ښکاره کېږي او بهرنیو هېوادونو ته وایي قاچاق کېږي مخه یې نیسئ او که دروغ دي ردوئ موږ ډېر په جدیت سره په دې مورد باندې کار کوو په نورستان او کونړ کې یو هغه رامنځته سوی یو میکانیزم شته چې دغه د ځنګلونو ویل او مخنیوی دا ټول هلته قومي سوي دي هر قوم خپل ځنګل ساتي قومي مشرانو ته دنده ورکړي موږ د هغو سره اړیکه وکړه چې دغه پیښې څرنګه رامنځته سوي دي هغوی دا خبر رد کړه په جدیت سره بیا موږ دغسې کلیپونه ځینې تعقیب هم کړه تصاویر ما په خپله تعقیب کړه چې ډېر 2015 کال کتارونه عکسونه اخیستل سوي دي اوس په نامه باندې نشر شول هغه جعلي شیان هم نشر شوي دي خو تشویش باید څوک ونه کړي موږ ډېر جدي متوجه یو چې د هېواد هېڅ شی به نه قاچاق کېږي یعنې ملي ارزښتونه او ملي ګټې اولویت دي او د قانون سره سم هر څه نه به استفاده کېږي بې قانونه استفاده د اجازه او دغه ډول خلک چې عامه اذهان مغشوش شوي که بیا ګیر شي متاسفانه دغه اشخاص که ولیدل سي ونیول سي بیا تنبیه سي دا تشویش ایجادوي زموږ په وړاندې باندې ځینې نفرتونه کرکې راپارول غواړي اوس یې وخت تېر سوی د ملت موږ ویني پیژنیم او موږ په دې مسایلو کې ډېر جدي یو ډېر وروستۍ پوښتنه به هم دا کړو مجاهد صاحب چې پارلمان جمع ولایتي شورا او نورې ادارې چې تېر نظام
درلودې یا له اغیزمنو شخصیتونو سره مشورې کولې او یا لویه جرګه بلله دا دود به جاري وي او که نه ځینې به وي ځینې به نه وي کوشش به دا اوسي نظام به راتلونکي په دې باره کې تصمیم ونیسي زه فکر کوم د نظام د پایښت لپاره دا ټول شیان ضروري دي خو د اسلامي شورا ملي شورا د خبرګانو شورا دا به جوړ شي معنی د دانشمندانو د شورا باید موږ ولرو چې هغه د نظام په ډېرو لوړو مسایلو کې تصمیم ونیسي پرېکړې کوي او د عامو خلکو یا ولسي خلکو یو د شورا باید ولرو چې ولس او ولایاتو استازي راسي جمع مشورې ورکړي حکومت ته نیوکې وکړي تنقید وکړي محاسبه وکړي او نظام په ښه ډول په مخ لاړ شي دا یعنې اړتیا یې شته اوس داسې څه وخت به ورسېږو ثبات ته منتظر اوسئ لږ ثبات پیدا شي ډېر ښه ډېره مننه مجاهد صاحب چې وخت مو راکړ خوشحاله شو درنو لیدونکو ښاغلی ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت اوسنی مرستیال را سره په خپرونه کې وو له سره مو ځانګړې مرکه درلوده هیله ده چې ستاسو پوښتنې هم ځواب شوي وي تر بلې مرکې د الله په امان